دا کومه پخوانۍ کنډواله نه ده بلکې تر دوشنبې د سوداګرۍ انسټیټیوټ روغه ودانۍ وه چې سلګونه ځوانانو پکې زده کړې کړې وې، خو د سې شنبې پر شپه دغه ودانۍ په کنډواله بدله شوه. دا د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ ډکې سیمه کې د سولې او ازادۍ په نوم د سوداګرۍ انسټیټیوټ ته چې تېره شپه وسلوال ورته اور اچولی. دا د 2000 محصلینو اسنادو چې اوس په ایرو بدل شوي. د مومندرې تجارت مسلکي انسټیټیوټ یو تن ملازم ماته زنګ واخو چې دغلته خلک راغلي دي او ادارې ته اور واچو په ما باندې ډزې وکړلې. بعد هغې نه موږ راپاڅېدو او نظامي او دولتي ارګانونه هم سره په جریان کې واچولو. د دې انسټیټیوټ څوکیدار ویل له اور اچولو وړاندې پرې وسلوالو ډزې کړي او ونه توانېده چې مخه یې ونیسي. ځایي استوګن د دې تعلیمي مرکز په سوځېدو خواشیني دي او له حکومته غواړي چې د دې پیښې عاملین پیدا کړي. زه د کوټه کې ما رڼا ولیده چې ما رڼا پسې رامنډه کړه. دې دروازه کې دغه پله دروازه ده، دې له مې چې زور ورکړه دروازه د دننه مخې بنده وه. صحیح ده، دننه د ماشین خرڅ وشو، ما دې له درز ورکړل د ماشین خرڅ وشو چې خرڅ وشو زه بېرته تاو شوم، منډه مې وکړه چې وروسته راپسې هغه ایسته ځای ته چې ورسېدم مشر تومانچې ډزې راوکړه. ولایتي اداره هم دا پیښه غندي او وایي د عاملینو په نیولو پسې هڅې پیل کړي دي. د سولې او ازادۍ په نوم انسټیټیوټ ته تېره شپه څرګندو کسانو ور اچولی دی چې متاسفانه په دې ور لګېدنه کې 2 خونې او وسایل د انسټیټیوټ سوځېدلي دي. تر اوسه پورې په دې تړاو څوک نه دي نیول شوي. زموږ د کشفي او امنیتي ارګانونو له لوري هڅې روانې تر څو د قضیې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د سولې او ازادۍ په نوم دغه ښوونیز بنسټ له 1983 کال راهیسې فعالیت کوي چې له تېرو 15 کالو راهیسې په انسټیټیوټ بدل شوی او 4 دورې محصلین یې فارغ کړي دي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار.